د لاندې فورمول څخه په کار اخیستنې سره د سلسیوس یا سانتیګریډ 25 درجې د فارنهایت درجې ته واړوئ. F یا فارنهایت مساوي کیږي له 9/15 ضرب سی یا سلسیوس یا سانتیګریډ درجه د حرارت جمع 22. ښه ده، په دې ځای کې موږ او تاسې ته د سانتیګریډ درجه 25 راکړی شوې ده. نو په دې فورمول کې به د سی په ځای 25 ولیکو. ولیکو چې F مساوي کیږي له 9/15 ضرب 25 جمع 22. د دې ځای د ساده کولو لپاره به موږ او تاسې دا ځای په 5 باندې اختصار کړو. یو په 5 کې 15 کېږي، 15 په 5 کې 25 کېږي. نو F به مساوي شي له څو سره؟ 9 په 5 کې 45 کېږي جمع 22 مساوي کېږي له څو سره؟ F مساوي کېږي له 45 جمع 22 اویا. نو د سانتیګریډ 25 درجې د فارنهایت له اویا درجو سره مساوي ده.